زمونږ د موبایل جیمیل خو به چېرته کې د بل چا سره لاګین نه وي چېرته بل څوک به خو زمونږ د موبایل سرچونه یا داسې نور ډیټا نه ګوري. اکثر موږ داسې وکړو چې اکثر موږ خپل جیمیل په بل چا باندې جوړ کړو، موبایل واخلو بل کس ته یې ورکړو چې ماته جیمیل جوړ کړه. نو بیا موږ څنګه معلومه کړو چې یار دغه کس خو زموږ جیمیل چېرته استعمالوي خو نه، او که استعمالوي نو چې ماته پته ولګي زه د خپل موبایل نه درې کړم. ټول معلومات شریکوم په دې ویډیو کې. نو ویډیو راس تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم مخکې شریک کړئ. اوس ټول نه پیله دلته ما سره د سکرین ریکارډینګ ته ګورئ، د سکرین ریکارډینګ ان کوم تاسو به تاسو ټول طریقه دلته کې ښکاري. ټول نه فعله خبردار چې زه به راشم د موبایل دی جیمیل اپلیکیشن ته دا به ځان سره خلاص کړم. دا چې ما سره دلته خلاص کو دلته وګورئ موږ سره د آپشن پر نظر راځي، دا وګورئ دا خپل کم دا فوټو چې تصویر وي د پروفایل دا په کلیک کوم د جیمیل اپ کې. بیا ولته راشم، بیا به بل آپشن دلته راشم ماته ګوګل اکاونټ په دې ځکه کلیک وکم. دلته به راشم ما سره په دا کولاو شي ټول. اوس د جیمیل سونه سیټینګ چې دی از دلته کته شم زبل دوسرا شم دلته کې چې تاسو ما سره راغی هوم پرسنل انفو ډیټا اینڈ پرایوسی به راشم سکیورټي په سکیورټي به ځای کلیک وکم. په سکیورټي ما کله هم کلیک وکړ دلته کې وګورئ زبل تلان دی راشم دلته لاندې د سکیپ کوم دلته کې وګورئ. بیا به راشم دلته ما د خې چار ګورئ ټول نه فعل دلته کې د سټینګونو موږ لازمي ګورو. دلته ما ته چې یور ډیوایسز ستاره جیمیل په کم کوم ډیوایسونو په کم کوم موبایل لیپټاپ کې کولاو دي. نو زه به مینیج آل ډیوایس باندې کلیک وکم. اوس په دلته کې څه وکم چې په دې ما کلیک وکړم د لوډینګ کې ګورئ ما بس هغه موبایل هغه لیپټاپ هغه ډیوایس هر هغه ډیوایس راولي کوم چې زما جیمیل خلاص شوی. دلته ما د چې جیمیل چې کوم دی دا ګورئ دا وګورئ پاکستان کې یو موبایل دی په ټیکنو فوور 4 دا یو دی د ما خپل لاګین کړل. دویم کولاو دی په ټیکنو سپارک 8C کی په 1 نومبر باندې کوم دی لاګین شوی دی په ګوګل کروم براوزر کې. دا هم ما په 1 نومبر بل موبایل کې په خپل کړو. اوس زه غواړم چې دا بل ټیکنو موبایل چې کوم دی دا لاګین شوی دی دلته پروته زلری کوم زه څنګه وکم دلته به راشم په دې به کلیک وکم. دا ګورئ د کم ډیوایس نه تاسو د ریکوي تاسو دلته کې یو موبایل مو خو د مطلب دا تاسو سره جیمیل کنیکټ چارجل جوړ کړل دی یا بل چا سره موبایل لایس دی کنیکټ. نو هغه دلته کې درې کوم ګورئ دلته به راشم پاین ډیوایس دا هم معلومولم شو چې زموږ سره موبایل کنیکټ کړی دا کس ناس په کم ځای کې دی مطلب کم کس سره موبایل کنیکټ کړی هغه موږ ګورو چې چرته کې ناس ته په کم ځای کې دی. دلته ورسره ساين اوټ کلیک کوم چې دا ته مکمل ختم کوم دا بل کس دا وګورئ ساين اوټ دا وګورئ دا لړ ختم. یعنی دا کس چې کوم ایکسس ما ور کړو دا ما ساين اوټ کو دا می ته ختم کو بیک راځم. اوس دلته کې ګورم ګورئ دا کس ته مکمل دا موبایل نه زما جیمیل لاړ. بیا به راشم دلته کې تھرډ پارټي ایپس وذ اکاؤنٹ ایکسس موږ چې موبایل کې کوم اپلیکیشن استعمالو دي ته موږ د خپل جیمیل ایکسس ورکړل مطلب دا زموږ جیمیل ارسه کته شي موږ ته ایکسس ورکړل اجازه ته مو ورکړل. نو موږ ته خیر کم اپلیکیشن سره موبایل کې تھرډ پارټي چې هغه ستاسو جیمیل پورې ایکسس اجازه هغه ته حاصل دي. ګورئ مینیج تھرډ پارټي ایکسس نو موبایل کې اوس ګورئ دا کوم اپلیکیشن خي حق ما ته راشم که تاسو غواړئ چې دې اپلیکیشن موږ خپل د جیمیل ایکسس واخلو د اپلیکیشن نه خپل ایکسس ختم کو عام کړئ. د ما چې ټیک ټاک لته ایکسس ورکړل ټیک ټاک زما جیمیل اکم ایکسس دا ما ورکړل بالکل خپل یوټیوب لینک په کې لګولې. ټیوب بډي اپلیکیشن د دې زما ایکسس ورکړل او ویټ آی کیو دی. نو اوس که زه غواړم چې دې د زما جیمیل د دا ایکسس ختم کړم ریموو ایکسس په کلیک وکم ګورئ داسې ریموو او اوکې ګور دی بل ټیوب بډي دې ته چې معنا ایکسس زما جیمیل کې دیو سکار نه وي ایکسس نه وي دیو سره اوکې وکم ټیوب نیم درکو صرف یو ټیک ټاک ته پرې خو دې علاوه زما جیمیل چې کوم ده هغه اوس نه په بل موبایل کې شته او نه بل اپلیکیشن سه ایکسس ته اجازه شته. نو هغه دې نه مکمل چې ده هغه ما ختم کړو. ګوري یو هاف سکیورټی ټیپس دا ګوري مکمل داسي ټیک مارک لګیدل لیکل تاسو آپشن خي ایشو خي نو هغه ډایرکټ کلیک کوي تاسو ته دغه معلومات راځي. نو په دې طریقه سره موږ کولی شو چې خپل جیمیل مکمل سکیور کو او چرته موږ د هیکینګ او د نور ستونزو شکار نشو. امید لرم ویډیو تاسو خوښ شوی نو ویډیو را سره لایک کړئ د خپل مرګرو سره مخکې شریک کړئ. ان شاء الله ملاقات پکې په بل نوې ویډیو کې د لوی لپاره.